تازه خبر له تېرې شپې راهیسې د تورخم په دروازه د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ لا هم نښتې روانې دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. له تېرې شپې راهیسې د تورخم پر دروازه د طالبانو او پاکستاني پولیسو ځواکونو ترمنځ لا هم نښتې راپورونه رسنیو ته رارسېږي. ځایي سرچینې حماسه میډیا ته وایي چې په دغه نښته کې طالبانو او پاکستاني پوځیانو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دغې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړه خبر.